سړی چې هغه کې دننه تقوا وي، هغه کې دننه دین وي، نه به خاندي د چا په قوم پورې، نه به خاندي د چا په شکل پورې، نه به خاندي د چا په یو صفت پورې. معیار د غوروالي هغه څه شی دی؟ هغه تقوا ده. دا نه دی چې دا کوم قوم کې دی او د رنګ څنګه دی او د سره مال شته او که نشته، نو د الله په بندګانو پورې به ټوغې نه کوي. د الله بندګانو ته په سپک نظر نه ګوري. الله ګوري په خپلو بندګانو ډېر مین دی. ګوري مؤمنانو بندګانو باندې رب العالمین ډېر زیات خفه کېږي. نو دا خبره یاده کړه، په هغه بندګانو پورې به هم استهزا او سخریه نه کوي کوم چې په الله ایمان نه دی راوړی، او پورې به هم استهزا نه کوي، او پورې به هم سخریه او ټوغې نه کوي. دا جدا خبره ده چې زمونږ سره نه لګي، زمونږ سره دشمني ده په دې چې په الله ایمان نه دی راوړی، په پیغمبر ایمان نه دی راوړی، خو استهزا سخریه او ټوغې د هغه په بدن پورې، د هغه په شکل پورې نه نه، دې نه موږ منع شوي. بلکې عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه هغه به دا وایي زه په سپي پورې نه خاندم، یېرېږم. سپي پورې چې په لاره باندې سپی ناستي که نه، وایي دې سپي پورې هم زه نشم خاندلی، یېرېږم. ځکه چې دا مخلوق د چا دی؟ مخلوق د الله دی. د الله په مخلوقاتو پورې به نه خاندي. طبعي ده د هر هغه انسان دپاره الله وایي چې عیبونه لګوي او بدیانې بیانې. یو نیم سړي دقه کاري چې کښېني بس د پلاني عیب، د علاني عیب، د هغه بدي بیانوه، د ده بیانوه او د هغه بیانوه. او ځکه د ده دپاره صرف دا طبعي پوره ده، دا خبره یاده کوي، د ده دپاره صرف دا طبعي پوره ده چې پردو عیبونو دی د خپلو عیبونو نه مصروفه کړو. د خپلو عیبونو ټیم ورته میلاو شو، نه خبر هم نه شو چې په ده کې څه کمی دی. نو ځان یې پرېښودی دی، خپل ګریوان کې نه ګوري، او هغه دا چلو او ده دا چلو، او هغه دا چلو او ده دا چلو. ښه نو ځان ته مو ګوره که نه، ته به څومره اوبه وکړي. نو زه یم چې صرف دا یو لویه طبعي ده، دا وله پوره ده چې د خلکو د عیبونه لټوي او لټوي، نو په هغې کې د خپل ځان تېر شوی ده، خپل ځان اصلاح تېره شوې ده، او مرګ وله راغی. مرګ وله راغی او د اصلاح خپله ونه کړه. دا طبعي د ده دپاره کافي نه ده؟ دقه د ده دپاره کافي ده که نور څه نه. بیا خصوصا خندا په نیکانو خلکو پورې الله د مجرمانو د صفت ذکر کړی په قرآن کې، ان الذین اجرموا كانوا من الذین آمنوا یضحکون. الله وی دا مجرمان، دا کافران، دا جهنمیان په مؤمنانو پورې به خنداګانې کولې، مؤمنانو پورې به خندا د ایمان د لاسه کولې. واذا مروا بهم یتغامزون، او کله چې به دا نیکان خلک تېرېدو دوی به یو بل ته سترګې ووالي. ګوره ورته که نه بیا روان دي. نن سبا هم بعض داسې شته، نیکانو خلکو پورې خندا، او بیا د دین د لاسه خندا، دا کفر دی. د دین د لاسه خندا څه دی؟ کفر دی. د تبوک د غزا په موقع باندې چې کله بعضو دا خبره وکړې چې دا صحابه کرام کوم چې راوتي دي او دا زموږ د قاریان وي، او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواوشا کې چې کوم دي د ابوبکر صدیق یادو، عمر بن خطاب یادو، عبدالله بن مسعود او دا قسمه صحابه کرام یادو، وایي دا ښې ټوله راوتي دي، دوی غنیمتونو له راوتي، جهاد میاد نشته، دوی ته وګوره او دیندارۍ ته وګوره. الله ایتونه نازل کړو، وی که ته چېرته دوی نه تپوس وکړې لیقولن انما کنا نخوض ونلعب، دوی به تا ته خامخا جواب کې دا وایي چې ای د الله رسوله زموږ مقصد استهزا او ټوغه نه وه، موږ خو سفر لنډوو، موږ خو وخت پاس کوو. لکه نن سبا چې بعضو مجلسونه ګرم کړي که نه، په دین پورې خبرې کوي، په علماو پورې خبرې، لکه نور څه میلاو نه شو مجلس د ګرمولو لپاره، نو په علماو پسې خبرې شروع شو. نور څه میلاو نه شو نو قرآن او حدیث پورې خانده، نور څه میلاو نه شو نو په نیکانو خلکو پورې خانده. الله وی ورته ووایه قل ابالله وآیاته ورسوله کنتم تستهزئون. که تاسو سفر لنډو نو په دې هم لنډو چې په الله پورې هم خاندل، په پیغمبر پورې هم خاندل، په مؤمنانو پورې هم خاندل، په نیکانو خلکو پورې هم خاندل. لا تعتذروا قد کفرتم، عذرونه مه بیانوئ تاسو کافران شوي. ګوره د هغوی هغه استهزا ته کفر وي. ولې؟ ځکه چې هغه استهزا د څه د لاسه وه؟
هغه د دین د لاسه وه لکه یو سړي پورې خاندل لکه دینداره سړی دی او یو کس پورې خاندي د دې شکل د لاسه بدن د لاسه یا ده او دا په منځ کې څه دشمني ده نو دا په خطرناکه ګناه کې واقع دی که کفر ته نه رسي او یو سړی پورې خاندي د هغه د دین د لاسه کله ګیرې پورې خاندي کله دې پورې خاندي چې هغه د پنسي د ګیټو نه بره کړي او د هغه په دین یعنې د دیندارۍ د لاسه پورې خاندي او په دې دین پورې ولا خاندي نو دا والعیاذ بالله بیا ډېره خطرناکه خبره انسان کفر ته رسي نو خصوصا عموما به خپلو ژبو حفاظت کوئ او په چا به عیبونه نه لګوئ استهزا سخریه ټوکې چا پورې به نه کوئ او خصوصا په نیکانو خلکو پورې او په علماو پورې بلکل به ټوکې نه کوئ زه به تاسو ته یو حدیث بیان کوم ډېر ناشنا حدیث دی ډېر ښایسته په صحیح مسلم کې دا حدیث دی یاد یې کړئ دا معنی که څوک نشي یادولی دا متن نو صرف دا معنی او ترجمه یې کم سے کم چې ستا زړه کي ډېر خوندور حدیث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ګوره لا تحاسدو د یو بل سره حسد مه کوئ ولا تناجشو یو بل له په بیو کې دوکې مه ورکوئ ولا تباغدو د یو بل سره بغض مه کوئ ولا تدابرو یو بل ته مه شا کوئ په مصیبتونو کې یو بل سره ودرېږئ ولا يبع بعضكم على بيع بعض او د یو بل په بیو باندې بیه مه کوئ چې تاسو د بل مسلمان بیه خرابوئ او ته پرې راشي وکونوا عباد الله اخوانا او ځان داسې کوئ د الله دپاره ورورولي قایم کړئ په خپل منځ کې رونه شئ المسلم اخو المسلم مسلمان د مسلمان رور دی لا يظلمه ظلم به نه کوي مسلمان د مسلمان باندې ولا يخذله او نه به پریدي نه به شرموي ولا يحقره او نه به مسلمان سپک ګڼي التقوى ها هنا پیغمبر صلی الله علیه وسلم تقوا اصل ځای چې دی هغه د زړه دی درې پیرې دې ته اشاره وکړه بیا یې دا ووایي بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم په یو سړي کې چې څومره شري نو دومره به دی یو مسلمان ته په سپک نظر ګوري كل المسلم على المسلم حرام هر مسلمان په بل مسلمان باندې حرام دی دمه وماله وعرضه د یو مسلمان وینه په بل مسلمان حرام ده د یو مسلمان مال په بل مسلمان باندې حرام دی د یو مسلمان په عزت کې ګوتې وهل په دې بل مسلمان باندې حرام دی دومره ښایسته نصیحت پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې حدیث کې کړی دا حدیث په صحیح مسلم کې دی ابو هریره رضی الله عنه روایت کړی د هغې نه بعد الله وایي الذي جمع مالا وعدده هغه چې را جمع کړی دی مال او شماري هغه دا دغه انسان صفت دی دا عیبونه چې لګوي وایي مال یې را جمع کړی دی او په مخ یې شماري نو دلته دا فایدې ګوره په دې خلکو چې دا عیبونه لګوي او خلکو پورې خاندي دا هم د دې مال د لاسه مال ګوره په انسان کې تکبر پیدا کوي مال په انسان کې تکبر پیدا کوي الا من رحمه الله مګر چې الله پرې رحم وکړي نو هغه د مال سره عاجزي یو اوچت مقام سره عاجزي خو نور عموما عامه خبره دا ده چې مال په سړي کې څه پیدا کوي تکبر پیدا کوي نو چې کله پکې تکبر پیدا شو الله وایي که نو مال جمع کوي او شماري نو مطلب چې مال ورسره ډېر دی نو چې مال ورسره ډېر دی د هغې د لاسه په خلکو عیبونه لګوي خلکو ته په سپک نظر ګوري الذي جمع ماله وعدده